دیکھو استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو دوستانو زه یم حارث علي د تاسو مخامخ یم ملګري دي لسمه روژه ده او روژه ماتي ته م راغوښتي دي ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی تاسو دا موسمینئ د رشکۍ سیند دی دریای کابل په غاړه باندې ناست یو د پېښور د سپیشل فرینډز فاونډیشن ملګري هم را روان دي د هغوی په میلمستیا کې م دا پروګرام را جوړ کړی دی افطار پارټي ده نو هغوی را روان دي نو انشاءالله د هغوی انتظار دی باقي روژه ماتي ته خو تقریبا چې یو 15 منټه پاتې دي هغوی د لاره ډېره ده خو دا ملګري وکړي وسیم صاحب دا ته نه تاسو وکړه هغه ته نه خیر ناصر ته څه هغه نه ویډیو کوم خو هغه چې وخاندي بیا خو نه راټولي روزو کمزورې کړې ده دا راټول باندې کوي دا چې دا خبره خدا نه دا غزي شان دی مېلمانه راغلي او دا نن لسمه روژه ده او راغلي ملګري د پېښور ملګري هم را روان دي دغه وسیم صاحب دی ورپسې دې خوا رحمان صاحب دی دا ورپسې مسټر عبید صاحب دی دې خوا ناصر فیصل دی دا استاد جي دی دې استاد دغه اسماعیل صاحب دی او موسم ماشاءالله چکاس تاسو ګورئ